نه از ما ایدی نیست، از ما پیرانه محفلیست و روسیست. عروسی کردی؟ بله ها. کدام جورا گرفته بودی باید؟ بسیار یک پیرانه که مقبول، سرخ زیاد خوش دارم. شالای نی شالای بنارسی پیش به. شما پیران کار داشتین افسر فرهنگی برو بده داخل ما پیران میگرفتین. ستاسو کاروبار ایجاب په دې وختونو کې شکر د الحمدلله زیات شوي کم شوي یا څنګه؟ سلامونه د افغانستان یوټیوب چینل مینوالو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ، خوشحاله اوسئ. په دې هیله چې تر او تازه اوسئ ملګرو. په کابل کې اختر ته په ګوتو شمار څو ورځې پاتې، 9 یا 10 خو شاید 9 وي، 9 ورځې پاتې دي. د کابل په ښارونو کې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه ده، خلک راځي کالي کوي، مختلف جامې کوي د اختر دپاره ماشومانو ته ځان ته. دوستان راغلو دغلته د مارکیټ ته بیروبار زیات دی. له دکاندارانو به وپوښتو چې دغه بیروبار څنګه د تیر کلونو په شان سودا دپاره دی. فروشات ما زیاد نمیشین که فروشات ما کس باد از 13 سال کس محفل نمیکنه وقدر. نه کالای برای عید نداریم؟ نه از ما ایدی نیست، از ما پیرانه محفلیست و روسیست. این کلش عروسیه؟ روسیست. اینی قیمت‌ترین باز کدامش هست؟ قیمت‌ترین داریم، باز اینا هم قیمت‌ترین است و رو بریم کس با دختگی سونام قیمت‌ترین است. چند است قیمتش؟ قیمت از کس 13000. باز که جنجال کنید تا مؤخرش باز 5.5 اول 13 گفتی؟ و جنجال که میکنه خب بازه تو که مشکلات اقتصادی انسان ها کس 13000 که بگی بسیار که کدی جنجال میکنه، 1500 اما بیخی که کم بیایی 2000 تو یک در خب میفهمیم به خاطر که ما نرخی را میگیم که نرخ ثابت دیره، ما برای مشتری بگیم مشتری دو نرخ نمیگیره. سلام علیکم. خوب هستین؟ قرار است بخیر هستین؟ نام دیت چه؟ نام ده آجی طوفان فارسی. آجی طوفان؟ آجی طوفان بله. طوفان؟ طوفانی هستی؟ طوفانی هستیم بله. چطور نام طوفان؟ والا نام طوفان دیگه اما قبلگاه صاحب انتخاب کرده. کاروبار چطور؟ شکر از فضل خداست، خدا مهربان است. دم عید سودایتان شکر از فضل خدا میشه، کم کم میشه، خدا مهربان است. تروسا پوری تو جوری خرڅ کړی؟ 3 جوره 15 جوره. نن ورځې نه امروز یو جوره. قیمت‌ترین جوره ما دیگه از 1500 افغانی شروع است تا 15000 و 16000. 15000ش کدام است؟ 15000ش داخل میز است. اینجا نه یا مناسب است. 15000 به خاطر عید از دیگه مناسب بند کردیم در گودیا. پیدا میشه میگیره کدام نفر؟ خوب است میگیرن. هزار بار شکر است. بسیار که سودا است تو میکنه سیاسرا میه یا سیاسرا میان، مردم میان، هر رقم مختلف است. کدام نفر که بیا خوش میشی؟ حالا از سیاسرا که مردم خوب است، به جنجال است. سیاسرا جگره زیاد میکنن. از اون که چی فایده نمیتونی که نه نمیشه، فایده است مردا گرفتن نمیشه.
در تا حال کدام یک سیاست آمده که از تو کدام جوره گرفته در اونو توانم کده باشی؟ بسیاری وقتا تاوان کردیم در تبدیلی که گرفته مثلا 2000 را آمده 3000 را قایم گرفته در او باز تاوان کردیم. باز برای چی نگو؟ نه دیگه سیاست را چی میگه؟ چیز گفتن نمیشه. جنجال باز اونو پیسه تاوان است، مجبور هستیم ببخشیم دیگه، خود چاره نیست. هم جوره از کدام جا میاریم؟ جوره زیادتر از هند میآید، چین میآید، وطنی جور میشه. وطنیش کدام است؟ وطنی هم داریم از اینجا نصف نکردی؟ از پیرانا وطنی هم داریم. اینی پیرانا که ساخت دشت برچیست یا خوبیش از و دیگه. اینی جورش چند است؟ این جورش به 4000 تمام میشه. کیفیتش با چطور است؟ خوب است، وطن ما خوب است دیگه، یکم جنسای خوب هم. ایندی و وطنی چقدر قیمت داره باز در کیفیتش چقدر؟ نظر مناسب است. صحیح اصلی کمپانی ها نیست که درست یک خک بشانن پیران استاندارد جور کنن. باز ایندیا خوب است، با مت استاندارد توسط کامپیوتر دیزاینرها جور میکنه، بازور زیادتر خوش میکنه. روسی کردی؟ بله ها. کدام جورا گرفته بودی برای؟ حالا وقتی که ما روسی کردم 11 سال پیش بود. دکان نداشتی؟ دکان داشتیم. خب دیزاین ها بسیار کم بود، حال دیزاین زیاد شدن. عروسی دوم خونه میگی؟ حالا نه دمو یکی خوش هستیم. ولی دمو یکی راضی هستیم. امیالی بیش 5 روز برش. باز کدام جورا؟ بسیار یک پیرانه که مقبول، سرخ زیاد خوش دارم، سرخ میگرفتم. اونمو سرخ بسیار مقبول است، همو را خوش کنیم. داروسی دوم کنم او را میبرم. خب بسیار تشکر. قربانتان، زنده باشی و خیر باشی. خداحافظ. شال نمیگیره خوار چادر استاب لباس خواب شالا ایندی شالای بنارسی پیش بر سلام علیکم. څنګه ورو خیر؟ بخیر صحت خیر. څنګه اختر د پاره د ماشومان کالی څنګه دي؟ خدا را شکر الحمدلله خوب هستم. اسمتان چی است؟ احمد فرید. چقدر سودا تالی کردی؟ ان خود یک کم تون سودا کردیم، خدا مهربان هستن. خب کلش از جانب پروردگار از خیال کم میشه ضیاف میشه، باید از ما شما با نیاد توبه خدا به پروردگار بکنیم یا کم یا ضیاف. از کدام جنوری؟ هند، از پاکستانی، چینایی، هندی، وطنی همه چیز است، هر رقم است. خب مگم تالی خو حساب نکردی چقدر سودا کردی؟ نه خیر نه. ببخشید. ماما سلام جوړ تکړه. السلام علیکم، بخیر اغلی. خیرت ته بتونه کړي. ته دلته مارکیټ څخه سفر راغلی؟ زه مسؤل دغه مارکیټ یم. و دغه مارکیټ یم. رش زیات شوی دی، سوداګانې کیږي یا نه کیږي؟ و نه خدا په الحمدلله خدای راضي است او خبير بار کې جمعجوړ داسې وخت و یا وخت کې دلته راغله درې نفر په دې کوڅه کې نه و، هغه ډیر خراب وخت و. اوس خدای دې شکر ده الحمدلله چې خدای راضي است، قراری ده، مملکت کې سراسر کې آرامی ده، خیر هغه اقتصاد هم د الله تعالی په هغه کې ده، هغه هم خدای جوړ کړي ان شاء الله. که موږ تاسو یو اتفاق او اتحاد وي او هغه بل سره یووالی، ان شاء الله چې هر څه به خدای په خپل قدرت سره جوړ کړي. دا مل تر به پروردګار ده، خدای پاک به ال شیرات نور خیرات. نه چې رش ډیر زیات ده کې تاسو سره باید موږ ډیر زیات خبرې کړو وي، او رش بیروبار ډیر زیات ده مزاحمت کیږي. ژوندۍ د خیر سره.
السلام علیکم. سلام علیکم خیر وروره څه جوړ حال دی صاحب؟ شکر د فضل الله نوم خیر مبارک دی چې؟ نوم احمد زای ناصری احمد زی ناصري. ناصري صاحب خیر. شکر د فضل الله د تاسو ښه یاستئ مننه، ژوندی اوسئ، خیر اوسئ. ستاسو کاروبار ایجاب په دې وختونو کې شکر د خرڅېدل الحمدلله زیات شوي کم شوي یا څنګه؟ فضل د الله د تڅو امارت اسلامي راغلی دی مجاهدین د الله راغلی دي موږ کاروبار ډیر او نق نیولی ده شکر د ډیر راضي یو. مخکې نه خرڅېدل؟ مخکې سابقانو داسې و د دیموکراسي سیستم یې مخکې بیو پتلرونه به په ځانو کې کول ایجاب صاحب چا به یې کول هم نه نه اصلا ایجاب خو کله ایجاب چې ده د یوې ښځې اصلي نشانه چې ده او ایجاب ده د مسلمانې ښځې وخت یو ایجاب وي نو هغه د فریده نو زه ایجاب د سټایل په خاطر باندې نه استعمال. نه نه ایجاب د اسلام په خاطر استعمالیږي د یو ښځې د یو بادام چې به پوستکی لاره کې واچي یا مرداریږي د ښځې ایجاب چې ده په دغه څو میاشتو کې د تقریبا څو میاشتې کېږي څومره ایجابونه خرڅ کړي دي؟ فاضل هسې خو دقیق حساب معلوم نه ده خو زه زیات مې ایجاب خرڅ کړي دي موږ الله ته شکرګزار یو چې هر یو ورځې له ایجاب نه استفاده کوي مسلمانې ښځې ته ایجاب ده. قیمتترین ایجابونه بیا د کوم ځای دي او کوم یو دي ریټ چې فاضل د الله د بهترین ایجابونه اوس تولید خپل دی وطن هم دي خپل وطني دي وطني دغه ځینې دغه ټول د وطن ساخت ده آیا نیم چې دي دا وایي دا ترکي دي دا فلان دي هغه چې دي دیموکراسي بازان دي خپل وطن خپل افتخار هم ده خپل ایجاب تبلیغ ده. ایجاب در سره څومره دی؟ کوم یو دی په 100 روپۍ؟ ایجاب ډیر دي اوس مثلا دا ایجابونه دي 2.5 له د زره په ایجاب لري 2000 پورې 8000 ولا کوم یو در سره 2000 روپۍ نو هغه بیا دلته بسته دي ولې دلته په دغه کې نه دي؟ هغه نو بیا یو ذره اقتصادي مشکلات دي چې دا بیا قیمت دی دا خو مشتری علامه قیمتي باندې لاس دی وای دا سو د قیمت کې ګران دا وای زی ارزان نقدو بازي چې بیا خواهش یې بیا لاغونه زیات ورته کوزو. سیاست درازي څومره در سره چیر کې په ایجاب باندې؟ والا نو خو چیر خو دا خو نو بس د افغانستان د خلکو داسې باید وای خپل سودا بیا حلاله سي چې هغه ډېرې چڼې وهي دا خو یو عادي کار دی عوام ده. د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.